ها بسم الله الرحمن الرحیم راځو لیسن 8 اف وینډوز 10 ها اتم نمبر درس زموږ تاسو سره په وینډوز 10 کې نن بیا هم کنټرول پینل باندې کار کوو خرازو کنټرول پینل اوپن کوو د دې نه تر دې وینډوز فایروال پر موږ تاسو کوم د درس لوستلی وو ها راځو نن موږ تاسو نور درس مخکې وړو څه وایي چې بیک اپ اینڈ ریسټور وینډوز 7 دغه ګوري څه وایي ها هغه فایلونه چې هغه مطلب تاسو کړی په وینډوز 7 کې تاسو بیک اپ اخیستئ چې دا اخیستئ ورنه بیک اپ دا ګوري موږ تاسو به وروسته په نیټورک کې وایو چې دا بیک اپ څه معنی لري ښه څنګه د خپل فایلونو یو بیک اپ واخلم یو کاپي تی واخلم او دوباره یې به څنګه ریسټور کړم فرض کا څه قسم تعلق زره پوي کمر باندې دلته مطلب اوس ما سره فرض کړه یو فولډر دی د کې معلومات اوس ما سره زه دینه څه کوم یو کاپي اخلم کاپي نه بلکې دینه څه کوم بیک اپ اخلم بیک اپ او کاپي ګوري فرق دا سره لري چې کاپي کې مطلب همدغه فایل درته کاپي کیږي بیک اپ کې څنګه وي همدا فایل کاپي کیږي خو فایل سایز لږ څنګه وي کم وي در سره نو دا به موږ تاسو له خلک وروسته وګورو چې څنګه موږ تاسو کولی شو څه کو یو څه بیک اپ کو دوباره ریسټور کو اوس ګورئ زه په دې کلیک کوم او ته مې په کار لکه ماته څه کا بیک اپ کا کلیک کړئ باندې ها اوس ماته وایي چې کریټ ا سیسټم ایمیج کلیک کړئ باندې اوس ګوره از ما چې باندې کلیک وکړ سیسټم ایمیج باندې کلیک ما وکړ ته چې رسو کا ماته سیسټم نه یو غوښله اوس ویل کنو ویر ډو یو وانټ ټو سیو بیک اپ ستا د دې سیسټم نه چې مطلب بیک اپ اخلي مکمل هول سیسټم نه د کوم ځای کې درته سٹور کوم ماته چې مطلب لوکینګ فار بیک اپ ډیوایس سره کریټ ان ایمیج دا مکمل څه کې مطلب ایمیج درته جوړوي ښه خداس جات وخت نسی مطلب ډیر جات وخت نسی دا څه کې دلته مطلب ګوري اور پسې چې دلته مطلب ورته ډرایو وخت کوي چې ان هارد ډیسک کوم ځای کې مطلب وړي ون اور مور ډیسک مطلب کار شي یا نیټورک لوکیشن کې مطلب واړي سره په پهلم بدا کینسل کو ځکه ډیر جات وخت نسی ښه دلته سوي چې مطلب سلیکټ انادر بیک اپ ټو ریسټور فایل فرام ګوره کلیک کړئ باندې لکه اوس مثلا تاسو کړئ لکه اوس ګوره بیا و چې سلیکټ ا بیک اپ دټ یو وانټ ټو ریسټور فایل فرام ګوره ما بیک اپ اخیستو تم څو اوس ماره ریسټوري کا څوکا ریسټور کندل بکله ته دینه کار کړئ ښه سلیکټ انادر بیک اپ ټو ریسټور فایل فرام دلته ورته مشخص کول چې مطلب نیټورک کې د پلان کې ځکه داسې نور ښه بل څه چې کریټ ا سیسټم ریپایر ډیسک کلیک کړئ باندې مطلب څه څه کار شو اوس ماته چې مطلب سلیکټ سی डी اور डी وی डी اینڈ انسرٹ ا ډیسک ها بلانک ډیسک ټو ان ډرایو ګوره کوم درکه دا دی ښه بعض وخت مطلب داسې کیږي چې هغه چې کوم دی کمپیوټر مطلب نه بوټ کوي یا مطلب نه شریټ کولی دې نه څه کولی شي هغه ریپایر کولی شي ښه کریټ کله له وتا پکې هغه چولې وي سی डी ول پکې چولې ښه سی डी یا डी وی डी ښه اوس ماته چې ریپایرینګ فایلز ښه دا به څه کوی کلوز کو څه خبره دې کې نشته ښه یس کله کله څه ختم کړه وړه مطلب اس فرای کوم ښه بل څه چې مطلب سیټ اپ بیک اپ کلیک کړئ باندې لکه اوس ماته چې مطلب وینډوز بیک اپ has not been set یا اوس مطلب تر څو پر باندې راخړې اوس ماته وایي چې ته د کوم ډرایو نه بیک اپ جوړول غواړې ښه ګوره دغه دوه مطلب چې ما سره هزه هول اوس ته وایي چې نه زه بیک اپ غواړم کلیک کړئ باندې اوس ته قسم بیک اپ غواړم ته چې اوس ماته چې مطلب پلیز ویټ وایل لکه صبر وکړه ښه او تم چې لکه ما ریکارډینګ نه څه ماته مطلب دغه یو دنه بیک اپ واخله سیو ان نیټورک آیا دا غواړي د دې د بیک اپ فایلونه د نیټورک مطلب په باندې سب کول غواړي کوم لوکیشن کې لکه اوسي او کله چې مطلب راخېسل ګوره ماته څه کریډینشل یوزر نیم ان پاسورډ خبره ده ښه مطلب کوم ځای کې شیر شي ګوره دا موږ تاسو وروسته چې لکه دا ډبل سلش څه مطلب دا شی ده ښه د چې کله مطلب شیر کې به اکسس کوي ښه او تم چې لکه دینه مای ریکارډینګ ډرایو نه سوال مطلب بیک اپ غواړم نیکسټ بکې لکه ها اوس ماته چې مطلب لیټ وینډوز ټوز ریکمانډډ او لیټ می دا اوس مطلب نیکسټ کور پسې خدا ډیر زیات وخت نیسی ښه اوس ماته چې مطلب ریویو اور بیک اپ سیټینګ ګوره آل یوزر مطلب تکار وخت یو کوچ دا سیستم ایمیج مې لګا بکاتم چر آل یوزر مطلب کار سو کا سیو سیټینګ ان رن بیک اپ کلیک کړئ باندې خدا ډیر زیات وخت نیسی ښه اوس ګوري مطلب ما سره څنګه شوس بیک اپ مطلب روان شي در سره سیدا اوس ګوري چې ما سره بیک اپ روان دي سو ویلګه چې دومره مطلب سایز دی بیک اپ سایز ناٹ اویلیبل یا ګوره ان پیراګراف اوس روان دی ښه لاس پلانکې سره اوس ګوري بیک اپ څنګه شو پیراګراف مطلب اوس روان دی درته څه کی دا فایل نه د درته اوس مطلب بیک اپ اخلي ښه دا مطلب تاسو هم داسې پریږدو سبا شي دنه بیک اپ اخلي موږ تاسو خپل درس نور مخکې ویسو خدا مزدکړه سره بل ډیر ان ټایم هم تاسو په خام لو سره په دې موږ تاسو سپیشل مشخص کار کړو چې مطلب سره فارس پر کې دلته ګوره ماتره څه کې ډسپلی کیږي ښه لکه کار ور باندې دلته ګوره ته ما سره په دې شکل هم ډسپلی کیږي دلته راشه پس په دې کلیک وکړه او تاسو سره بس څنګه شي ډایرکټ ودار اوپن شي سوي چې ډیر ان ټایم ته مطلب غواړي د خپل کرنٹ سیستم تاریخ او وخت کې دا سټیټ کې اوس ماته چې مطلب ډیټ څوم تاریخ دی 16 جنوري 2014 کال دی 10 بجې دی ورځ د فار ایگزامپل اوس وایي چې مطلب چینج ډیټ ټایم کلیک کړئ باندې
غواړي چې مطلب 7 سیټ کې لکه څوم تاریخ ته لاړ شي 15 ته لکه دا 11 بجې کې لکه شاته مخ کړل شي یا پر ایگزامپل چې لکه مطلب څنګه ماته د منټونو تغییر کا سیدا سکندونه مطلب غواړي ته څه کوه اپ او ډاون ته کولای شي صحیح شو ښه ډی مطلب غواړي ایم او فیم ور سره راځي ښه دا موږ تاسو مطلب تل مخکې تغییر کړی وو یا پر ایگزامپل داسې کلیک کوي ورنه ګوره اوس ما سره داسې ښکاره کېږي ګوره څوم کال دی 2015 کال دی داسې هم تغییر کولی شي سره کلیک ور باندې کوه سره په کار ته هم چېرې دومره کال مې په کار دی دا کار ما ته انتخاب کا ښه دوباره ورپسې بیک راځي اوس مطلب د شاته لاړ شو ورپسې ته څه کولی شي مطلب هم مخکې تللی شي هم شاته تللی شي ښه صحیح ده خلاص کوم کینسل کوم وکړي کوم نه ځکه چې دا مطلب بیا ما ته سیټ کېږي ښه اوس زما پلن په کار نه دی بل ډېره مهمه خبره هغې ته ویل کېږي ټایم زون چې لکه ټایم زون اوس ګوره دا یو ټي سي چې کوم دی ما سره کابل څومره دی مثبت 4 بجې او 13 دقیقې دا جی ام ټي زون دی ښه ګرینویچ ټایم چې ورته وایي دا چینج کولی هم شي ځکه هر هغه مطلب څه لري چې پر ایگزامپل اسلام آباد کراچي دغه مطلب بیا خپل هغه د 15 بجې دی لکه دا چې ما سره یو نړیوال غوندې سیستم دی زونونو سیستم دی ښه بل ما ته چې اډیشنل کلاک اوس ګوري پیرل ما سره یو ساعت ښکاره کېږي که نه سره یو ساعت دی ما ته ټایم هم ښکاره کړه او ساعت ما ته ښکاره شو اوس وایي چې مطلب 2 ساعتونه زما په کار دي نو څه وکړه لکه شو نمبر 1 شو نمبر 2 ګوره یو ساعت 2 ساعتونه دا څه کوي ځل ښه دلته هم تاسو تغییر نه پکې راوځئ که نه ښه دا به زه اپلای کوم ګوره دلته اوس ما سره څه کې کلیک کوه ورباندې څه ښکاره کړي اوس ما سره ګوره یو کې دومره بجې دي ما سره ګوره څنګه شو اوس مطلب ساعتونه دې شکل باندې شول اوس دا لږ مطلب ته بعض اوقات چینج کوي لکه فرض که څه قسم او ته هم دا مطلب ماته مه ډسپلې کړه داسې یو کار وکړه چې اډیشنل کلاک مې په کار ده یو د کابل دی بل پر ایگزامپل ته چېرې ما ته اسلام آباد ښکاره کړه یو ټایم کې ته مطلب غواړې چې 2 ساعتونه څه کې درته ښکاره کړي نو کلیک کړی باندې اوس ما ته څه وایي دا ګوره ډی مطلب کلاک 1 ما سره چې کوم دی دا دی او کلاک 2 دا دی افغانستان کې 10 بجې او 13 دقیقې دي پاکستان کې 10 بجې او 4 دقیقې چې موږ نیم ساعت څه کوي هغه مخکې دی ښه نو دې ځای نه مطلب څه کولی شي ورته نورې هیوادونه هم پر ایگزامپل ته څه کولی شي انتخابولی شي ورته ښه صحیح شول ته مختلف قسمه چیرې ما سره دا هیوادونو نومونه مطلب پای هغه ورغلی ورسره کیپیټل نومونه راغلي دي ښه هلکه ته هم چېرې پر ایگزامپل انټرنیشنل دا قسم هلکه په کار شو نو په دې کې بیا دومره بجې دي سره اوس مطلب بعض اوقات داسې کېږي چې وایي مطلب د دې کابل نوم څه کا مطلب بدل که څه قسم اوس ګوره پاس ما سره څه کړی کېږي کلاک 1 اوس ما ته پته نه لګي دا چی دی څه که دا تغییر کړه او لاندې ما ته ښکاره کېږي کلاک 2 دلته څه که ورته نوم بدل کړه ورته چې پر ایگزامپل چېرې کا کابل یا افغانستان ورته ټایپ کا او ته لاندې مطلب نشته کوي چې اسلام آباد ښه یا داسې نشو کوم پاکستان پی ای کې نوشته کوم بس اپلای کړه لکه نو اوس ګوره ما سره څه ښکاره کېږي دا اوس ما ډسپلې کېږي دلته پاکستان که لکه دومره بجې دي اوس ما دلته تغییر کړی دی ښه سیدا اسلام آباد هم دی دا بیا زه اسلام آباد ته وړو دا به څنګه شي سیټ به شي ښه څه شو د لیست کې پیدا کوئ اسلام آباد ښه دې کې زغ ډېر نومونه دي ښه اسلام آباد څه شو آی به پریس کړو ښه آی هم کار ونه کړه پاس به پیدا کړو دلته ښه اسلام آباد 15 بجې دي ښه مثبت کې وګورو دا دی اپلای کا نو اوس ګورې ورته څنګه شو اوس ما سره پاکستان کې دومره بجې دي ښه او که ته مطلب نه غواړې دام ختم کا دام ختم کا بعض زما په کار نه صرف یو ساعت ښکاره کېږي نو اوس ګورې ما سره صرف یو ساعت ښکاره کېږي نوټ ما سره نشته دی هغه د سیستم سره ښه دا انټرنیټ ټایم دی ښه سیده دا مطلب څه کوي سکرونایزیشن کوي ساعتونه مطلب څه کوي درته سیټ کوي درته چینج کړی باندې کلیک وکړه ښه اوس ما ته مطلب چې کنفیګر انټرنیټ ټایم سیټینګ د کوم سرور نه ته مطلب غواړي چې ټایم سیټ کړي ګوره time.windows.com اپډیټ کړه دینا دا ټایم څه کې درته اپډیټ کوي به ښه خلا مې څه ختم کړ ډسپلی کلیک کړه باندې د دې باره کې هم تاسو مطلب په خام څه کړی ډېر کار کړی چې مطلب شي هم تاسو سره سره لپاره یې سمنې کې سره خدای کې بعض شان مطلب داسې دي ګوره سوې چینج سایز اف آیټم ګوره ټایټل بار لکه څه قسم وسی دا قسم وسی سایز څومره پکار یو تم چر دومره پکار دی او بول ټیم کا اپلای کا اوس لک صبر کوو نو ګوره ځکه مطلب ته یو سره اوپن کا فرض کا چې لکه یو سم اوپن کړل کوم فایل مې اوپن کا دلته راور پس یو د فایل پر ایگزامپل اوپن کوخه سیدا اوس ګوره ماته چې مطلب چیک اپ پلان کایدا ختم کو خیر دی ها لکه صبر کوو درڅ څنګه چې دا اوپن شي ها دلته بیک اپ امر باندې روان دی ها دا مې څنګه بلنګ واخیسته ها نو ما سره ګوري دا په دې شکل باندې سپیکیټر لپاره دا قسم دی یا که پر ایگزامپل دا سلته ته اوپر کې دا وګوره څنګه شو تغییر شو کنه نو په دې شکل ما سره ډسپلی کې وتم چې ټایټل بار دم رغټ خنه دی دا نه صحیح دی اوکې کا تک صبر وکوي تاسو څنګه شي دا تغیرات ور باندې اپلای شي خو ځکه موږ تاسو چې پلیز ویټ
صبر وکړئ څنګه چې اوس کوچنی شو ټایټل بار ما سره په دې شکل ډسپلی کېږي ښه بولټ مین ډبل کول یې غواړئ ته هم چېرې نه یې غواړم لرې کتې نو ګورې ما سره څنګه شو په دې شکل باندې راغی دا چې ما سره سایز دی ښه ته سایز څه کوه چینج کوه ورته خو نه څه کوم دی صحیح دی ښه بل وایي چې مطلب مینوګانې دې په کار شولې نو دلته مطلب مینوګان هم کتلی شي اول به څه وکړئ په ډر اپشن کې به مینوګان هم ورته فالوي ښه نو مینوګان سایز هم تغیرول شي پر ایگزامپل چېرې میسیج بکسونه مې لکه په کار دي نو دا ماته کوم دی تغییر کا یا پر ایگزامپل پلیټ ټایټل مطلب دوه طرفه اوسي دې طرف نه او دې طرف نه سیده دا په وینډوز ایکس پی کې متاثر وخه آیکنونه مطلب غټول غواړي فرض کا آیکن مې څه کله کا دومره کوي او تم چېرې شل سی دی اپلای مې کړ نو اوس ګورم چې آیکنو کې څه قسم تغیر راغی هلته کلیک کوو ګورو آیکنونه په دې شکل راغلل سره بالکل ګډوډ شول سړی پې نه پوهېږي چې شي دی ښه نومونه هم څنګه شول ما سره تغیر شو هم سایز تغیر شو نو ته مې را آیکن څه که بس همدومره نه سایز صحیح دی ښه اوکې کا اپلای که اوس ګوره څنګه چل شو بس دوباره خپله دې حالت ته راغلل ما سره ښه او که ته مطلب وایي داسې نه وي څه وکړه ټول ټیپس مې لکه پکار کله چې مطلب ورنیږدې شم هلته ورباندې ودرېږي څه کړي دا مطلب هغه لیس ښکاره کېږي کوچنی ګوره پاس نو دا مطلب غواړي څه کوي تغیر کړي دا هم تغیرولی شي ښه خو دې کې مطلب که تاسو چینجز رانه وړئ ښه ده ښه ځکه بیا د مطلب دا راپکې ورکېږي چې کوم ځای کې و ښه بل څه وایي چې اډجسټ ریزولوشن کلیک کړی باندې دلته اوس ما سره کوم دی ریزولوشن دی دې باره کې موږ تاسو مخکې کار کړی و ښه چې مطلب څه قسم وایي لکه لینډسکیپ غواړم پورټریټ غواړم او داسې نور نو دې ځای نه کولی شي دا ما سره کوم دی مطلب کالر خبرې دي ښه کالبریټ کالر باندې کلیک وکړو اوس ګورئ څه ویلکم ټو ډسپلی کالر ګوره یو کین امپروو د کالر آن یور ډسپلی بای یوزینګ ډسپلی کالر کالیبریشن ټو میک شور دیٹ کالر اپیر کریکټلی صحیح ده دا نیکسټ کېږي بیا ګوره صحیح ده هلته مطلب ټول مکمل معلومات څه کې درکوي ښه بیک زور پسې ښه دا مې څه کوي کینسل مې کې دې ځای نه بل څه وایي چینج ډسپلی سیټینګ کلیک اور باندې دا موږ تاسو مخکې چې لوستلی وم هغه دی پکې بل څه وایي چې اډجسټ کلیر ټایپ سیټینګ کلیک دې باندې اوس ګورئ دلته اوس ماته چې مطلب څنګه لکه چې لپاره هم تاسو فرق کوو LCD لپاره ښه څه وایي ریډیبلیټي آف د ټیکسټ آن ایگزسټینګ LCD صحیح ده دلته مطلب نیکسټ کوي نور معلومات درته درکوي ښه بیک زور پسې دا مشو ډسپلی مشو بل چې ما سره فلش پلیئر دی دا ګوري کله راځي کله چې تاسو مطلب په خپل کمپیوټر کې فلش پلیئر انسټال کړی وي ښه د دې ګوري کار دا دی چې مطلب تاسو کې د یوټیوب ویډیوګانې پلی کړي یا مطلب انټرنیټ باندې تاسو کله یو ویډیو پلی کولی هغې لپاره څه پکار دی فلش پلیئر پکار دی ښه نو دې باندې کلیک وکړه لکه معلومات کتل غواړئ اوس ګورئ ماته چې مطلب چې دی لکه لوکل سټوریج دی پلان کړی دا لکه دا ګورئ ماته څه کوي مکمل معلومات راکوي ښه خو دا ما مطلب انسټال کړی شاید ستاسو کمپیوټر کې نه وي دا انسټالیږي ورته ښه دا د انټرنیټ اپشن دی اوس ګورئ ماته چې کنفیګر یور انټرنیټ ډسپلی اینډ کنیکشن سیټینګ کلیک کړی باندې دلته اوس ما سره مختلف قسمې چې دی لکه انټرنیټ اپشنونه دي بعضې موږ تاسو لږ دلته لولو بعضې بالاخره انټرنیټ کلاس کې لولو ښه اوس ماته وایي چې مطلب ہوم پیج ګوره ہوم پیج نه څه مطلب دی وایي کله چې ما انټرنیټ ایکسپلورر اوپن کوو ګوره فرض کړه دلته زه مطلب سره زما زه دا اوپن کوم ښه ګوګل کروم فرض کړه اوس ماته وایي چې کله مطلب ما ګوګل کروم اوپن کوو نو اول کومې صفحې ته لاړ شي اوس یې د چېرې کې ہوم پیج دلته اوس ګوره ډایرکټ به چېرته ځي هلته چې کوم تا ورته ورکړی دی دلته ما ورته څه ورکړي دا ورته ورکړی دی ښه زه ورته یم چې را داسې نه ویله که څه چل وکړئ ورته یم چې داسې چل وکړه دا ختم کړه همیشه ګوګل ته ځه چېرته ځه ګوګل ته ښه ټول نه کور کوو فقط څه بعض اپشنونه لولو ښه ګوګل ډاټ کام ښه دا زما چې دی لکه ہوم پیج ده اپلای کړه صحیح شو ښه دلته اوس ماته چې مطلب څه وکړه لکه کله چې مطلب سټارټ کېږي څه وکړه سټارټ ویت ټاپس فرام لاست سیشن مطلب ما چې کوم لاست سیشن څه مطلب شو تیر چې ما مطلب کوم اوپن کړی وي او که وایي چې نه چې کله مې چالان کړو څه وکړه سټارټ ویت ہوم پیج ہوم پیج زما چې دی لکه دغه ده صحیح شو او ورته چېرې مطلب کریټ نیو ټپس نو ټپ مطلب جوړ کړه دا قسم به راځي در سره چې نو ټپ کله ته ما جوړو کلیک کړی باندې تاسو مطلب څه کې دا ډایرکټ راځي ته ټب وایي ښه وروسته ډېر دا موږ تاسو به انټرنیټ کلاس کې ورباندې سټپ بای سټپ کار کوو دا څه قسم دي ښه یوز ډیفالټ دا کوم دی ما سره چې دی خپل عدالت کې دا راځي ما سره خو go ډاټ مایکروسافټ ډاټ کام چې کوم دی څنګه دی ډیفالټ حالت دی ښه اوس مطلب نور ټبونه کې څه کوم چینجز راوړي کلیک کړی باندې ګوره دلته ما سره مختلف قسم چې دي اپشنونه دي ښه ټبونه دي مطابق د لکه اوس دلته ماته بل څه وایي چې لکه براوزینګ هسټري اوس ګوره تاسو مطلب کله دلته چې ټایپ کوئ ورته هڅه کېږي سټور کېږي چېرته کوکیز کې ښه کوکیز چې کوم دی د براوزر یو فیچر دی هغې کې دا کار کېږي چې ته مطلب کوم کار کوي هغه څه کې در پسې ریکارډ کوي یا سټور کوي دا کولی شي هغه څه کې ډیلیټ کړي ښه اپلای کا نو څنګه شو اوس ما سره ډیلیټ کړلی شو ښه دا سیکیورټي ټبونه د موږ تاسو سره ګوره څه وایي سلیکټ ا زوم ټو ویو چینجز سیکیورټي لیول ګوره دا اوس ما سره دا ده لکه لوکل کې اوس مطلب اوس ما ته دغه وایي ټرسټډ سایټ دا شو لکه ریسټریکټډ سایټ دا شو ښه دا موږ ته وروسته وایي چې مطلب یو سایټ څنګه ریسټریکټډ کړو فرض که یو چا ته وایم چې لکه داسې یو چل وکړه چې مطلب
دا سایت بند کړه کا څه قسم ګوره www تم جره فیسبوک پی بند کا بلاک کا facebook.com دی بند سکی دا مطلب تا اډ کوړه ها څنګه شو ما سره دا ډایرکټ کټ شو ها دا سایت به څنګه ریسټریکټډ بیا بنو پلیږي در سره ها او کبیا مطلب وای چې لري که بس ریمووی کا او تعالی کا بس ختم شو دوباره بیا خلک چې کول شي تی کار اخیسته شي ها دا پرایویسی د اوس ما سره مطلب دی سایت سیټینګ ته ګوره دیږي ډیر زیات شیان دي ها ادرس اف د سایت اوس ګوره بعض اوقات مطلب دا سکیږي چې تل تاسو کې ورته ادرس سایت مرګه چغا لاو کا یا بلاک کا یا ورته پی ادرس ورکې سره ها دلته مطلب ما سره کوم دي دا کنټین دی ها دا اوس ګوري دا SSL سټیټ دا سټیټ تاسو دا کنه سرټیفیکیټ دی تاسو راخه بعض اوقات تاسو یو شی اوپن کوي هغه مطلب تاسو د سرټیفیکیټ نه لري یا مطلب تاسو هغه ته اترایزیشن نه لري د ځنه څه کول شي سرټیفیکیټ مطلب کتلای شي لکه اوس ګوره نور معلومات کتلای شي لکه ایڈوانس کا ورته امپورټ کړه ګوره چې ماته چي دي او سرټیفیکیشن نه لري ها دا مشو کنیکشن کې مطلب اوس ګوره ماته چې مطلب ټو سیټ اپ انټرنیټ کنیکشن کلیک چې سیټ اپ باندې کلیک وکړه کا اوس مطلب کوم قسم لکه سب کار ډایلاګ وړم یا مطلب پاور بورډ مې په کار دی سیده دا سیټ اپ شو ما سره دا پروګرامونه دې تاسو راخه چوز هاو ټو اوپن لینک اوس ګوره ما سره همیشه چې اوپن کی دا اوپن کی سیده منیج اډینس مطلب نور شان چورته اډ کوي HTML ایډیټر لکه چې اوس سره دا راته انجره دغه دی زه په دې کې څه کومه الکه کوډینګ کوم د موږ تاسو HTML5 کلاس کې خیر وایو ښه چې د صفحې څنګه جوړیږي دا ایډوانس اپشن دې موږ تاسو سره لکانو دې کې مختلف قسم شي د اپشنونه دي ښه یو څه ملکه دې کې ولوستل رجل طبيعه کلیک کوم ښه انټرنیټ اپشن مو شول بل شي لکه ماوس یې تاسو سره غواړو د خپل ماوس مطابق سکو بعض سیټینګونه وکړو ښه ماوس باندې کلیک کوم زه مطلب غواړم خپل ماوس سیټینګ وکړم ښه دا دغه مسمې کلیک مې وکړم ما سره څنګه شو ډایرکټ ماوس راغی اوس دلته اوس ماته څه وایي چې مطلب څه وکړه کا بټنونه کنفیګریشن وکړه کنفیګر مین عیارول دا د نیټورکینګ اصطلاح ده ښه نیټورکینګ ټرمز دي ویل کی ښه یعنی مطلب کنفیګریشن څه مطلب عیارول اوس ماته چې سویچ پرایمری سیکنډری بټن ګوره دا بټنونه چې کوم نه ما سره موس کې ښکاره کېږي سیکنډري او پرایمري بټن دې موږ سره اوس چې مطلب یو شی اوپن کوم کلیک باندې اوپن کېږي چپ کلیک خو ډبل کلیک باندې اوپن کېږي دا مطلب چینج کول هم شرکه خي کلیک ته وړوه سیدا خي ته مړول شي چپ ته مړول شي سیدا کلیک ور باندې کوسته کې مطلب سره راځي خې غوړی یا چپ غوړی خو چپ صحیح دی ښه ځکه ته مطلب چپ باندې سکه همیشه یو کوم شي چې اوپن کوي سو کا دینه مطلب استفاده وکړه دا بدلول هم شي مطلب خي ته اړوي خو زه مطلب وایم هم دا چپ صحیح دی بل وای چې ډبل کلیک سپیډ لکه څه کې موس ګور دا قسم دی فرست اوس یا مطلب سلو اوس ته مې لګ فرست کا سیدا یا سلو کا ډیر کلیکونه وکینه بار وو بنېږي سیدا خو تاسو د کوم قسم ساتي میډیم یې خدای دا منځنۍ چې کوم دی ښه اپلای مې کور باندې خبل سوي چې کلیک لا کوس ګوره باز اوقات داسې کېږي خلک وایي چې مطلب څه وکړه دا ورپسې ونه خلاوه ګوره که دا اوس زه مطلب بټن سره څه کېږي بل ځای ته وړلی شم که نه ډریک کېږي خو څه وکړه داسې زما په کار نه دی څه وکړه دغه ورپسې فاره کړه ښه دا لږ وروسته وایم درته اپلای کړه اوس ګوره په دې مې کلیک وکړو او دا څنګه شو ورپسې ونښتو ما بټن نه دی ولا خو مطلب څنګه ورپسې ونښتو کله مې چې کلیک وکړو بیا ورشه خوشحالي کړترې ښه سیټینګ دی راشو ورپسې څه وایي اوس ماته وایي سیټینګ فار لاک اوس ګوره څه وایي لکه ډېر لږ وخت څه کور پر ونه خلاوه دغه لاک یې کور پسې شارټ ټایم کې کلیک کړی باندې اوس ګوره دا څه کوم لکه کلیک کوم بس ور پر ونه خطو په ډېر کم وخت کې شارټ ټایم کې او کوي داس نه ویل کسو کا لان کې مطلب اوسه څه قسم اوسي لان کلیک کا ها دام کلیک اوس ګوره یو څو سکند په دا بٹن نیسما یو 15 سکند پورې اوس ګوره دا مطلب څه کړم ونی اوس څنګه شو پر ونه خطو ها سیدا دا سمشه څه قسم ساته لکه دا به غیر فعال کوي ځکه دا سړی په ځابوي خای اپلای مې کړ بس ختم شو ها موس پوینټر ته لګا راځم ګوره د کرسر ته ویل کی دی غشي ته د دې ویل کی پوینټر مين نخ کول والا خو اوس ماته چې مطلب سکیم مين ډول د دې کوم قسم لکه صاحب کار دا ګوره دغه موس مختلف قسم حالتونه بعض اوقات ځان ته غوړه کوي ښه نارمل خدا دې اوس ماته د څه کار کیږي خو کله چې مطلب تاهل په حسابه کرسر سره دغه شی راځي کله چې مطلب مصروف شي نو به دا قسم یو ګرد ډیروي شی وسره راځي چې دا کله چې مطلب ډیر بیزی شي لکه نو په دې شکل راځي او پریسیشن سلیکشن کې به مطلب داس راځي ما سره چې کله ټیکس انتخابوي داس راځي هند رائټینګ چې کوي مطلب داس راځي او ان اویلیبل شي مطلب دا قسم د ګوره ورټیکل داس ګوره ما سره مختلف قسم شي دي حالتونه دي د موس دا موس مختلف قسم حالتونه سي کې ځان ته مطلب اختیاروي خاطه وای دا مطلب زما ټول خوښ نشو سو کوي بل انتخاب کوو اوس ماته سکیما څه لکه په کار ته چې دا قسم اوسي ګوره څنګه شو ما سره چې مکمل سټایل بدل شو سره چې دا اپلای کا نو څنګه شو ما سره موس بدل شو خدا قسم څه په کار شوی چې مطلب لارج دا قسم اوسي کلیک کړي نو ګوره ما سره تور راته وخت او دا حالتونه دي ما سره سیدا
ښه دا قسم لکه په کار شو درته دا اوس ګورې ما سره مطلب تور شو بیخي بل قسم شو او کوای شي مطلب داسې نه وي په دې شکل به اوسي کلیک کړی باندې اوس ګوره دا بیخي غټ شو خدا چې ما سره مطلب دې سټایلونه ډیفالت دی په کار شو لکه دا اوس ګوره ما سره ډیفالت حالت دی ډیفالت مین کوم چې مطلب په خپله همیشه انتخاب وي داسې ډیفالت ورته وایي ښه دا قسم مطلب په کار شو انورډ حالت دا اوس ګوره ما سره انورډ حالت دی چې دا قسم لکه غواړي یا په دې شکل مطلب اوسي چې دا رقم سټایلونه دي خاص ته چې لکه زما څه په کار دی وینډوز ډیفالت زما په کار دی دا قسم د منځ انتخاب کو ورته ښه اپلای کا دا لکه زما خوښ شو څوک دا سټایل ماته سیو کا سره مسره لکه نو نوم ورته کوم چې مای سټایل ښه سره مې ورته کړله مای سټایل کلیک کړی ونه اوس ګوره ما سره څنګه شو ډایرکټ په دې لیست کې شو سلام مایدا مای سټایل ډیلیټ کول هم شي لکه دا دې لپاره استفاده کیږي مطلب یو مشخص سټایل ته جوړ کړو غواړي چې هغه په خپل نوم سره ثبت شي نو څوک دې نه مطلب کار واخله ښه بس دا قسم سری دا سټایل بالکل ټایپ دی ښه راځو ورپسې بل څه وایي چې مطلب انیبل پوینټر شي اوس ګوره د دې پوینټر لاندې چې کوم مطلب کم سوري ښکاره کېږي لږ غوندې ډېر زیات نه دا انیبل کول غواړي چې ښکاره شي در سره اوس ګورې ما سره څه کېږي لږ کوچنی غوندې سوري ښکاره کېږي لږ غوندې ښه دا ډسیبل که لکه دا غیر فعاله که سمه شو اوس ما سره سوري به لږ ښکاره کېږي ښه یوز ډیفالټ څه مطلب خپله دې حالت ته یې راوړه چې را پاس ګورې ما انتخاب کړو چې لکه مای سټایل کلیک کړه دې باندې ما ورته انتخاب کړو چې یوز ډیفالټ کلیک کړه څنګه چل شو اوس ما سره دا اوس مطلب تل لپاره زه غواړم استفاده کوم او کوای شي نه مطلب دغه ډیفالټ یې سره کلیک کړی باندې څنګه شو ما سره ډیفالټ حالت ته لاړو ښه براوز کوس مطلب ته وایي چې دا زما خوښ نه شول دا سټایلونه دلته کوم دي براوز نور مې لکه په کار شو اوس ګوره ډایرکټ چېرته لکه کرسر ته لاړو ښه دې کې ورته انتخاب کړه لکه څه په کار دی ورته یم چې دلته اوس ما سره مطلب یو بل سټایل دی ښه کوم سټایل لکه اوسي ورته چې مطلب داسې یو سټایل ورته ورکړه کوم یو سړي قلم والا سټایل ښه پین ښه کلیک کړی باندې اوس ګورې ما سره څنګه شو بس کلر ته چینج شو ښه یوز ډیفالټ کا خپله دې حالت ته به درته راشي څیره نو دا مطلب ته څه کولی شي چینج کولی شي ښه پوینټر اپشن ته لکه راځو اوس غواړو مطلب څه وکړو دلته بعضې د دې اپشن نه سیټ کړو څه ویل لکه نو سپیډ یې څومره لکه تیز دی یا ډېر تیز حرکت کوي ښه زه وایم ته څه وکړه مطلب سپیډ یې سلو کا نو اوس ګوره کرسر ډېر تیز خورم خو مطلب ډېر کم حرکت کوي ښه څه قسم یې ساتئ میډیم صحیح دی ښه نه به ډېر تیز او نه به ډېر کم وي دا و چې انهینس پوینټر پریسیشن څه مطلب شو لکه کله دې دا مطلب فرست کړه او دا د غیر فعاله که ورته نو بیا بعض اوقات دا موس څه کېږي لکه سم نه کنټرولېږي ښه څه نه کېږي سم نه کنټرولېږي نو دا څه که ورسره فعاله کړه ښه بیا موس څه کېږي کنټرول لاندې راځي ښه دا ستاسو څه قسم ساتئ لکه دا قسم صحیح دی ښه اپلای کا بس همدا میډیم سایز کې صحیح دی بل څه وایي سنپ ټو سنپ مین نښلېدل ورسره ښه وایي اټومیټیکلی موو پوینټر ټو د ډیفالټ ډایلکس باکس آن د ډایلکس بټن ګوره دا موږ تاسو وډ کې وایو چې لکه ډایلکس باکس څه شی دلته لکه زه نوشته کوم وین وډ فرض کا وین وډ مې دلته نوشته کړ صحیح ده دا افیس پروګرام دی لخرې په 2014 افیس کې تاسو لخرې سټیپ بای سټیپ کار کوو اوس ګوره دلته مې څه نوشته کړل اسد اول ته کلیک کوم نو اوس ګوره دې څه ویل کې ډایلکس باکس دی ویل کې خو دا اپشن لکه نو وینډوز 7 کې مطلب کار نه کوو ولته ګورې ما څه کې اپلای کوو ورته ښه او دا مې اوکې کړ دا څه کوم لکه زه بیا ته کلیک کوم اوس ګوره موس وایي څه که ډایرکټ دلته راوړه خو دا مطلب دې وینډوز کې کار نه کوي ښه 7 کې هم کار نه کوي 8 کې هم کار نه کوي او د 10 کې هم کار نه کوي بی ایکس پی کې ډیټیل کار کوي ښه نه پوهېږم څه مسله به کېده ښه مطلب دا چې دا څه وکړه دا کرسر دلته راواخله دې باندې ډایرکټ راشي دا چې سنپ ښه سنپ پین نښلېدل او دغه میسج تاسو ګورئ څه وایي کې ډایلکس باکس دې ته وایي ښه ډو ناټ سیو کا ښه راځو ورپسې بیا دلته کلیک کوم موس پوینټر وشو ښه بل څه وایي چې مطلب ډسپلې ویزیبیلیټي څه مطلب شو د دې مطلب دا ښکاره کېدل څه وکړه لکه یوز سټایل د دې څه مطلب داسې هغه ورته پیدا کړه مطلب دا کرسر هغه زیات کا یو نه مطلب ډېر واوسي ښه دا مطلب زیاتولی هم شي شارټ لږ دې واوسي لاند زیات دې واوسي ښه ورته مې لکه همداسې موس ښه دی ورکړه زما په کار نه دی دغه ښه بل څه وایي هایټ پوینټر وایل ټایپینګ ګورې دې څه مطلب دی ښه بعض اوقات تاسو مطلب یو نوشته کوئ څه قسم هلته ما لکه نوشته کړل چې وین ورډ ښه انټر کا ښه دا لکه څه کومه نوشته کومه ښه دې که لکه څه کوم فار ایگزامپل ما نوشته کړل دا به ختم کو کنټرول ا ختم کا کنټرول ټب نوې صفحه به واخلو ښه ډو ناټ سیو کنټرول پلس ان ښه اوس ګورئ دلته مطلب زه نوشته کوم اثر ما سره پوینټر څنګه شو موس ورک شو اټومیټیکلی هایډ شو نو که ته وایي داسې نه ویل لکه څه وکړه مای پټوه همیشه د ښکاره کېږي اوس ګورئ ما سره دا څنګه شو اوکې مې کړه ښه موس پوینټر دلته لکه ولاړ دی اوس څنګه شو ما سره صحیح ده خو اوس داسې لکه وایي چې نه په دې شکل ماته مخ ښکاره کوه څه وکړه دا قسم د لکه راشي دا ماته شو وکړه بله لکه څه وایي چې څه وکړه لکه کله چې ورک شو
وای شو لوکیشن پوینټر وین آی پریس کنټرول کی اوس ګوره دې څه مطلب دی کلیک دی باندې دلته مطلب زه نوشته کوم ښه ګورې کرسر اوس دلته ما سره شته دی نوشته مې لکه شروع کړله څنګه شو اوس ما سره کرسر ورک شو زه به څه پریس کوم کنټرول به پریس کوم ورپسې اوس ګورې ما دا څه وایي چې کوم ځای کې دی کرسر ګورې دایره باندې څه کې دی ډسپلې کوي ښه سرکل باندې درته ښایي چې ستا موس دلته دی ښه دا به ډو ناټ سیو کوم راځو ورپسې بیا دلته کلیک کړی باندې ښه دا مسله عمل شوله ښه بل چې موږ تاسو سره کانو ویل دی چې دلته کانو ورټیکل دی یو هاریزونټل دی ښه عمودي او افقي شکل باندې اوس ماته چې مطلب څه وکړه د فالوینګ نمبر اف لاینز اټ ټایم چې دا ګورې موږ تاسو سره بیا ایکسل کې دا مسلهګانې راځي چې موږ تاسو څنګه کولی شو دا هغه مطلب کته او پورته ورشیټ کې لاړ شو ښه ګوره دلته مې څه نوشته کړه ایکسل مې نوشته کړه انټر مې کړه ښه ګوره ایکسل ما سره څنګه شو اوپن شو بلینک ورک بوک مې واخیستم لږ څه کوم دا ویل اکومه څه کې اوس ما سره کته پورته روان دی که نه چې دا نو بعض اوقات داسې هم کېدلی شي لکه داسې روان شي دې خوا ته مطلب داسې لاړ شي چې دا نو دې ځای دا کنفیګر کولی شي لکه څو لاینه په یو ځل باندې لاړ شي او ته چې مطلب دومره لاینونه یو ځل باندې ځه فار ایگزامپل ته لس لاینونه اپلای کړه اوس ګوره پاس ودرېږم ښه کوم لاین کې ما اول کې څنګه شو اوس ما سره یو لسم ته لاړ څوم لاین دی اوس ما سره کلیک ورباندې یو ځل تاوېدلو سره څومره لاړ شي او که ته وایي داسې نه وي لکه دا څه وکړه ویلینګ دې وشي کوم قسم لکه و چې مطلب ون سکرین اټ ونس یو صفحه څه کوه مخکې ځه کلیک کړی باندې اوس ګوره یو صفحه په څه کې د مخکې به ځه دا ډېر زیات ځي ښه دې لپاره بیا ورډ اوپن کړه چې په اسانۍ سره څه کوي مطلب کته پورته لاړ شي ښه سیده اوس ګورې یو صفحه څه کې مطلب مخکې ځي ښه ورټیکل هم کېدلی شي دا بعض اوقات داسې وشي ښه ټایل ګوره شي د اوس ما سره د فالوینګ نمبر اف کریکټر ټایم ګوره په کریکټرونو کې مطلب ځي راځي سیده دې ځای څه کولی شي ته استفاده کولی شي بل ما سره کوم دی هارډویر دی ښه دلته اوس ما سره کوم دی دې باره کې معلومات راته راکوي ښه کوم موس دی لکه لوکیشن کوم ځای کې دی دلته دی اوس ما سره ګوره دا اوس ته ایکسټرنل موس باندې اوس لګیا یم دا چې کوم دی مطلب خپل دی خپل موس دی ښه دلته اوس ګورې پیج 2 ماته نوشته کړی پیج 2 څه مطلب چې پرسنل سیټینګ 2 کمپیټیبل موس دی ما سره سیده او دا چې کوم مطلب ایچ آی ډي کمپلیمنٹ موس دی مطلب چې اوس ما ته وته چې ان یو اس بي پورټ باندې کنیکټ دی انپوټ ډیوایس دی ښه موقع درته ښکاره کوي کومې کمپنۍ جوړ کړی دی مايکروسافټ کمپنۍ جوړ کړی دی ښه دس ډیوایس از ورکینګ پراپرلی دلته مطلب پراپرټي نورې کتلی شي چې لکه څه قسم دی ګوره ډرایور یې څه قسم دی ډیټیل کې اوس ګوره د چې اوس ما سره دې باره کې مختلف قسمه معلومات را درکوي ښه دا موس باره کې وو ښه زور پسې پاور آپشن د اوس ګورې مطلب غواړم څه وکړم د لیپټاپ د بیټري مربوطه څه کړم بعضې سیټینګونه وکړم دې ته څه ویل کېږي پاور آپشن اوس ما ته وایي چې مطلب 1 ساعت او 19 دقیقې څنګه دی ریمینینګ دی ښه 9 شپېته فیصده چې کوم ده زما بیټري څنګه ده پاتې ده اوس هم اوس دې مطلب داسې ته غواړي چې دا لږ کنفیګر کړه کلیک کړه باندې اوس په دې مکلیک اوس ما ته وایي چې مطلب چوز اور کسټمایز ا پاور پلان پاور بجلی والا ګروپ څه ده ښه یا برق تاسو وایو ښه اوس ما ته وایي چې مطلب څه وکړه لکه ته هارډویر او سافټویر کې څه کوي مطلب بعض اوقات تغیرات پکړي لکه برایټنس مطلب سلیپ او داسې نور اوس ما ته چې بیلانس ریکمانډ دا ګوره دوی خپله مطلب څه کوي بیلانس کړی دی ښه اټومیټیکلی څه کړی دی بیلانس کوي پرفارمنس کلیک کړه دې باندې لکه اوس ما ته وایي چې مطلب چینج سیټینګ فار پلان اوس ګوره ټرن آف ډسپلی وایي ډسپلی بند کړه لکه کله چې په بیټري کې او کله چې پلګ کې وي اوس ګوره ما سره اوس دی لکه ان بیټري ده که نه ځکه ما پکې چارجر تر اوسه نه دی ورکړی نو اوس ما ته چې ان بیټري باندې څه وکړه لکه څو دقیقې بعد دا هغه درته بند کړي LCD بنده کړي ته هم چېرې بس 15 منټه بعد څه کوه بندوه او کوئ نه کله مې چې مطلب چارجر هم پکې ورکړی او زه پکې کار نه کوم فرض کا نو څه وکړه 15 دقیقې بعد دام بند کړه نو ګوره څنګه شو اوس ما سره دا سیو شو خو دا تاسو مطلب کوم قسم ته لکه نیور ښه که بیټري باندې وویسي او که چارجر باندې وویسي مه بندوه هېڅ کله هم ښه دلته راځو بیا کلیک کوم ورباندې څه وایي چې مطلب چینج ایډوانس پاور سیټینګ کلیک کړه دې باندې لکه اوس ګورو دلته ما سره کوم دي مختلف قسم نور هغه دي ښه ریکوایر ا پاسورډ ویک اپ یو ګورې سلیپ دی یو ویک اپ دی ښه ان بیټري باندې لکه پاسورډ به درنه څه کوي مطلب غواړي به ښه څه به غواړي چې کله مطلب چلن کې دوباره لاګین کېږي درنه پاسورډ به غواړي ښه هارډ ډیسک کله څه پوزیشن کې واوسي نو دې باره کې اوس ګورې ته مطلب څه کولی شي معلومات کتلی شي خاص یې لکانو ان بیټري باندې څنګه شي لکانو ټرن اپ شي 10 منټه بعد یا ان پلګ باندې 10 دقیقې بند شي خو کله چې ته مطلب پکې کار نه کوي دغه وخت استفاده کېږي ښه انټرنیټ ایکسپلورر لکه څه قسم اوسي جاوا فریکونسي ټایپر دی لکه تاسو ورپسې مخکې راځه ښه ډیسکټاپ بیک ګراوند کې لکه سلایډ شو چې اوسي لکه صحیح ده دلته اوس ګورې ته مختلف قسمه څه کولی شي دلته سیټینګ کولی شي ښه ګورې پاور مطلب څه قسم اوسي میډیمم پاور سیوینګ دی او داسې نور ښه ډسپلې لکه په کار شوه سلیپ موډ شو بیټري لکه څه پوزیشن کې ده ګوره کریټیکل بیټري اوس ګوره
ان هایبرنیټ باندې لکه وسی سیدا لا بیټری دی ولا لکه 100% چې کله ورسدله لس فیصله دا چې مثلا کانو لا بیټری ده ښه یعنی مطلب لس فیصله ټول دا ده او دا مثلا کوم په پلیک شکل باندې ده ښه کریټیکل بیټری دی ولا لکه بیخي بحراني حالت چې راغی سم ده 15% کله پکې 15% برق پاتې شو نو دا کریټیکل بحراني حالت ده ان پلیک باندې څه قسم وسی ګوره ان لا بیټری لکه سیدا آن آف شي کنه سیدا او لا بیټری کله څه قسم وړه ډو نثینګ کله چې بیټری کم شنو څه کار وکي هیڅ کار مکوا او پلګ باندې چې وسی هیڅ کار مکوا ریورس بیټری اوس ګوره دا اوس ماتر کوم دی ریزرو سیدا بیټری 7 دا مطلب څه کې ریزرو کوي درته ها غواړي چې ریسټور ډیفالټ کې خپل دی حالت راشي سو کا یس کا اپرنت میرا نو مکوا ها ریسټور ډیزرم کول شي ها بیگ زمر پسل کا بل سوي چې پاور سیور کلیک کړي بندا اوس ګوري بل پلان دی بیا کلیک کړي باندې دی پلان کله کسو 4 2 دقیقې بعد څه کوا ډسپلی بندوا دلته زمونږ په کار نه دی بلکې سم په کار درکا او تم چره دا بیلانس ولې صحیح دی خالان دې باندې کلیک کوم ګوره اوس دې کې څه کولای شي لکه های پرفارمنس دې کوس ګوره کلیک کړي باندې چینج پلان اوس ګوره سویچ های فیر اور پرفارمنس بٹ ما یوز مور انرژي کلیک کړي باندې اوس ګوره تاسو کولای شئ ورته چره لس دقیقې باندې مطلب بیټری باندې تاسو نور خاصه بیلانس انتخاب ورته او تم چره مطلب هم دغه صحیح دی ښه کلیک کړي باندې اوس څنګه شو ما سره دغه شو ښه بل و چې ریکوایر پاسورډ ان ویک اپ یس کله چې مطلب ما څه کوو ویک اپ کوو ویک اپ دا مطلب چې تا کله کمپیوټر سلیپ ته بوته ګوره سلیپ کوم ځای نه ځي دلته رایټ کلیک ور باندې کسره کله ما سره سلیپ دا تا مطلب کله بٹن چلان کو تا ویک اپ کو یعنی ربایدار دی که نو سماته چې مطلب د مطابق څه غواړي ګوري سوي ها ډیفاین پاور بٹن انټرن ان پاسورډ اوس ګوره کله چې وای ما دغه بٹن پریس کوم چې لپټاپ په تاسو ښکارا کیږي نو سو ویل کنه وین آی پریس د پاور بٹن څه کار دی وشي ها بعض اوقات خلک هم دي نه ډایرکټ کمپیوټر باندې دا سم طریقه نه ده موږ تاسو باید کمپیوټر دی نه بند کو ها تاسو موږ تاسو پاور سره کنه او په وینډوز 1 کې شټ ډاون دیم تاسو را نو بعض خلک وایي چې را تاسو وکړه چې جوړ کړئ مطلب ما کله دا بٹن پریس کو بند شي نو ورته چې کله لکه ما څه پریس کو نو سو کا بس شټ ډاون کړه ډایرکټ خو بیټری باندې اوسي او کان پلګ باندې اوسه کلیک کړئ باندې او کته و چې نه هیڅ کار مکوا دا طریقه صحیح نه ده بل څه چې وین آی پریس د سلیپ بٹن کله چې ما مطلب څه سلیپ بٹن باندې کلیک وکړ نو دا لکه څه قسم اوسي نو ما خبره پکې ده ښه بل څه وین آی کلوز د ال آی ډي اوس ګوره دا څه بعضو کله څه کی تاسو لپټاپ هغه څه کوي یا څه بندوي چې دا مطلب دا ال سی ډي څه کوي کمپیوټر باندې بندوي دا څه قسم لکه اوسي ها او دې چې مطلب ډو نثینګ هیڅ کار مکو شټ ډاون شي درته ان بیټری باندې او کان پلګ باندې غوړې ته مطلب د څه کول شي انتخابول شي ورته ها دا چینج کول غوړې مطلب سب شي دا چینجز ته یاره سیو چینجز باندې کلیک وکړه ها دا څه کومه لکه بیگ زمر پسې ها بل سوي چې چوز what the power buttons do کلیک کړئ بنده پاور بٹن باندې څه کوي ورته دا سیټینګ کوي الکه پلان کوي کارو کا هایبرنیټ کو دا وکړه سن نو سره ها بل سوي چې چوز what closing LED does ګوره اما خبره کله چې مطلب LED کوم د څه کارو کې د ځنم کول شي ورته دا سیټ کې هاوس ته وایي لکه نه مې بیلانس پکار دی نه های پرفارمنس او نه پاور سیور زه غواړم چې خپل یو د پلان جوړ کړم چې باندې کلیو کوم چې کریټ ا پاور پلان کلیک کړئ بنوس ګوره ما ته چې نوم څه ورته ورکوي یور پلان نیم چې لکه ورته ورکنم او چې پر ایگزامپل مای سټایل تاسو مطلب غواړئ وته یو مشخص نوم ورته ورکوي مای سټایل صحیح شو نو می څه ورته ورکړ مای سټایل نیکسټ کا اوس ته مطلب دا وی چې لکه وینډوز بند شي نه دا ډسپلی بند شي نه او ته چېرې نیور بیخي ما بندوا ان پلګ باندې ما بندوا اس می پکار نه ده نو کریټ کا څنګه شو ما سره دغه جوړ شو سنا مې دا مای سټایل سیدا او بل ته ما ته وی چې مطلب سو کله کا چوز وین ټرن اف دا ډسپلی کلیک کړي باندې اوس ما ته مطلب به سوي چې یاره دا کوم قسم سټایل صاحب کار دی د ځن څه کولای دا مطلب سټایل ته ورته کولای شي بل کزه مطلب د کلیک وکما نو ګوره ډایرکټ تمہاره سره ډسپلی کیږي څه ویل کړو چې درش په دې په سره څنګه د بیټری پاتې ده ها ګوره 1 hour 12 minutes remaining تقریبا یو ساعت او 12 دقیقې سکی دا مطلب زمانورم کار کوي ها بیټری this battery is not available بیټری 1 زما سره نشته ښه بعض د شي مطلب ډبل بیټری غاڼې پکې وي ښه بیټری 2 is in use سیدا اوس څنګه مثلا کنه بیټری 2 په یوز کیدا اوس کوی چې مطلب څه کا بیټری سیور دا کله تا انتخاب کړتا بیټری مطلب څه کی دا ثبتوي کوي مطلب چارج کم کیږي ښه ټول مطلب څه کی دا د برایټنس هم درته کموي ښه کوم چې مطلب د سکرین هغه ده روخړی دا دا هم څنګه شو سره کم شي او تم چې نه خیر دم دا صحیح دی ښه بیگز ور پسې ها دا شان موږ تاسو نن ولوسل ګوره بیک اپ ډیرین ټایم ډسپلی پلس پلیئر انټرنیټ آپشن ماوس او
پاور آپشن بیا بل خرم تاسو سټیپ بای سټیپ بل ور باندې نور باندې کار کوو